یا ستوري یا خلا د سرزمین در تراوړم. هوا عالم وایي اشرف غني له خپل حق څخه دفاع ونه کړای شوه، زما همدا اوس لا استعفا ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستاني وروسته له هغه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه چې اشرف غني له ډاکټر عبدالله سره د واک پر سر معامله وکړه. ښاغلي نورستاني په خپل تازه ټویټ کې لیکلي دا د یوې مېرمنې په توګه شرمېږي چې څنګه معاملهګر مشران لري. هغې زیاته کړه د یوې نرۍ مېرمنې په څېر د اشرف غني تر شا ودرېده، ولسمشر اعلان کړ، خو سر اعلی قومندان له خپل حق څخه دفاع ونه کړای شوه او په ټیټو سترګو یې معامله وکړه. نورستاني د تعصب په څرګندولو سره د خپل ټویټ په اخر کې لیکلي غني خو استعفا نه کوي، دا همدا اوس له خپلې دندې استعفا کوي. هیره دې نه وي چې تېره ورځ هم همایون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي وو که چېرته عبدالله او غني دوستم ته مارشالي ورکړي نو دی به بیا مستقیما د طالبانو څخه په سر او مال ملاتړ وکړي. د ده په خبره چې دا کار د سولې پر وړاندې ستر خنډ دی. د اشرف غني وروستۍ معاملې د سیاسیونو او هیوادوالو ګڼ غبرګونونه راپارولي او د اشرف غني دا اقدام یې تر ټولو بد اقدام یاد کړی دی. که څه هم اشرف غني په خپلو کمپایني مجالسو کې ویلي وو چې آینده به له عبدالله سره د واک پر سر معامله ونه مني، خو اوسنۍ معامله یې د ګڼو هیوادوالو هیلې ماتې کړې. دغه خلک چا ته رایې درکوي، ټول افغانان رایې درکوي درته، ټول رایې نه دفاع کوي، خو بیا ګل مرجان سره 50% ونه منې. نه منه، ما خو درته ویلې، ما نه یې پوښتنه وکړه نه چې د ریاست اجرایه څه کړي دي، ما یې چې لاکونه یې اچولي.